طالبانو څنګه شهباز شریف په جړا کو. سلام وخت مو بخیر. پر جزئیات هم دلته وګورئ. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له سرپرست حکومت غوښتي پرې نږدې چې د افغانستان خاوره د اسلام آباد پر ضد وکارول شي. د پاکستان د لومړي وزیر دفتر ویلي چې ښاغلی شریف په افغانستان کې د ترهګرو د کړنو د ازادۍ په هکله هم اندېښنه څرګنده کړې ده. له سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په یوه خبري غونډه کې له اسلامي امارت غواړي اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویل د افغانستان په تړاو د پاکستان دریځ څرګند دی. موږ د افغانستان د اوسني حکومت له چارواکو غوښتي چې پرې نږدې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګریزو فعالیتونو په موخه وکارول شي. موږ چمتو یو چې له افغانستان سره ګډه کار وکړو او هغه ترهګریز فعالیتونه چې په پاکستان او همدارس په افغانستان کې ترسره کیږي کنټرول کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له اسلامي امارت غواړي چې ترهګرو ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میټیو میلر څرګندوي موږ د دوحې په غونډه کې روښانه کړه چې دا مسله ډیره مهمه ده. طالبان اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ترهګریزو فعالیتونو په موخه د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر ضد وکارول شي. د سیاسي چارو شنونکي اسدالله ندیم هم وایي پاکستانیان غواړي د افغانستان پر ضد او د هغه حکومت پر ضد چې په افغانستان کې دی دوسیه جوړه کړي او د نړۍ له ځینو ځواکمنو هیوادونو امتیاز واخلي. خو اسلامي امارت د پاکستان د لومړیو بهرنیو چارو وزیرانو د څرګندونو په غبرګون کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور ردوي. د اسلامي امارت ویان له پاکستان غواړي چې خپل کورني مسایل خپل حل کړي او سرپرست حکومت دې په دې هکله نه تورنوي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد طلوع نیوز ته وویل پاکستاني لوري باید خپل ستونزې په خپل حل کړي. هغوی د خپلو امنیتي موضوعګانو مخنیوي وکړي او د خپل هیواد امنیت دې ونیسي، نه دا چې موضوع د ناکامۍ په صورت کې افغانستان ته نسبت ورکوي. پاکستانی چارواکو بیا تل افغان خاوره د خپل هیواد پر وړاندې ګواښ ګڼلې او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې پاکستانی طالبان یا ټي ټي پي هم حضور لري چې دغه ادعاوې بیا د اسلامي امارت له لوري رد شوې دي.